د کرکټ یو ورځنیو سیالیو نړیوال پایلوبه کې استرالیا کوربه هند ته په 6 ویکټو ماته ورکړه او د 2023م کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام یې وګټه. په هند کې د کرکټ یو ورځنیو سیالیو د 2023م نړیوال جام په برخلیک ټاکونکې لوبه کې هند او استرالیا لوبډلې سره مخ شوې. په دې نندارهیزه لوبه کې هند د استرالیا پر وړاندې توپخونه وکړه، خو د تېرې لوبې په پرتله د تمې خلاف په ټاکل شویو 50 اورونو کې یوازې په 140 منډو هدف وټاکه. دغه لوبه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې د 130,000 مینوالو پر وړاندې جوړه شوه. د دې لوبې د نندارې لپاره د بالیووډ مشهوره څېرې لکه شاهرخ خان او ځینې نور هم راغلي وو، خو په پایله کې استرالیا د اوسني جام په ګډون 6م نړیوال جام هم خپل کور ته یوړ. کابل کې د ښوونځیو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په دغه لوبو کې چې د حبیبي لیسې په لوبغالي کې ترسره کېږي، د پلازمېنې 11 ښوونځیو لوبډلې برخه لري او یوه اونۍ به دوام وکړي. ټاکل شوې د فوټبال سیالیو وروسته په نورو برخو کې هم د کابل ښار د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. Bili ko siya kumipar ng toba. د پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. خدای پامان.